2 3 4 5 6 7 8 15 16,000 روپۍ دغه یو ورور د بهر هېواد نه 2,000 کلدارې مرسته کړې وه. موږ 2 کورنۍ ته وروړو چې 16,000 مو تا ته درکړي. څه نظر لرې په دې به یو څه ګزاره وشي که نه؟ خیر سره داسې لږه ګزاره به پوشي او که د نوره مرسته یې وکړه همږه به کار پر روان شي او زه به خپل مکتب او دیني سبق ته ملا وتړم او دغه به زده کړم او پلار به مې بیا کور کې غریب ناست دی او دغه معذوره دی او زه به خپل دیني سبق له ځم مکتب له به هم ځم او درس به زده کړم. چا چې دا مرسته کړي الله دې په بچیانو کور کې برکت واچوي او الله دې پلار ته ژوندی لري. الله دا چې کور وطن کې کور مسافرۍ له تللي الله دا خپلو بچو ته روغ رموټ راولي او سترګې روښانه شي. قدرمن دوستانو، ماشوم د څېرې نه دومره عجز معلومیږي خو یو څه جراره دی، د چا خبره یو څه چالاکه دی. که چېرته دې سره د تعلیم رڼا هم شوه، قلم او کتاب رڼا هم سره شوه، نو انشاءالله په آینده کې به دی د خپل فامیل سرپرستی په سمه توګه وکړي. یو ورور د بهر هېواد نه 2,000 کلدارې مرسته کړې وه. یوه دا کورنۍ د 16,000 کلدارې مو دې ته راوړې، یوه کورنۍ بله هم د هغې ته هم ورځو. قدرمنو دوستانو، نو داسې دایمي مرستې چې وي چې د دې وړوکي تنکي ګلاب یوه تکیه جوړه شي، دغه غوښتنه موږ بار بار د ټولو شتمنو ورونو نه کوو. دغه اوس مرسته چې وی دا هم په بهر هېواد کې یو مسافر ورور دی چې هغه 1,800 کلدارې رالیږلې وې، یعنې 2,000 کلدارې 16,000 دې کورنۍ ته راوړي دي او د نورو مرستو غوښتنه هم د تاسې نه کوو. السلام علیکم ورونو، ښه یاست؟ اقراري ده. تاسو به مخکې زما خبرې اورېدلې. زما چې وس نه و او همدې دغه ما دې کور نه لاړم، کاډن پورته باندر درېله چې شیشې وس منه و او د بیټرۍ وس منه و. دلته ډېره زیاته ګرمي وه. اوس دغه ورور 16,000 روپۍ مرسته راسره وکړه. زه راغلم همدې دغه ما چې بس مجبوري ده چې شته نه او بې وسې و. نو ما باندې چې کومې تنګسي او خوارۍ او تکلیفونه وغه تېر شو، خو ما سره داسې مرسته چا نه وکړې. مخکې یو ورور 3,000 افغانۍ راوړې وې، تېره ویډیو کې به تاسو لیدلي. اوس دغه بل ورور دغه 16,000 کلدارې راوړي. زه داسې خلکو نه مننه کړم او الله د دوی آباد او خوشحال لري او الله د دوی له وس ورکړه. افغانستان کې ډېر خلک بې سوره دي، ډېر اقتصاد هم خرابه دی او داسې خلک شته زموږ غوندې نور هم چې د پښو نه لوېدلي دي. الله داسې ورونو ته نور هم وس ورکړه چې مرسته ورسره وکړه. زما په بهر کې د نور ورونو هم دا غوښتنه ده چې ما سره لږ مرسته وکړو، کومک وکړه. قدرمن دوستانو، دا ورور په ډېرو مشکلاتو کې دی. د یوې بیټرۍ او د یو سولر له وجې دلته په کاناډا ته ایشتمه کې د دې ښه ښایسته کور و، دی یې پرېښوده او لاړ باندر ته چې هلته یې د پلار او د نیکونو هغه زوړ کور و. هلته د مجبورۍ د غمه لاړو. دلته ګرمي هم زیاته وه او سولر او بیټرۍ راکاره نه وه. ډېر ټلیفونونه یې پلار راته وکړل خو نه و، موږ سره هم هېڅ په لاس کې نه و. اوس چې کوم ورور 2,000 کلدارې مرسته وکړه، 16,000 روپۍ مو دې ته راوړې، 16,000 روپۍ مو یو بله کورنۍ ته ورکړې. نو دوستانو، ستاسې مرستې به انشاءالله تعالی چې په هر ځای کې کورنۍ وي تاسې راته په ګوته کړئ، موږ به یې هغې ته لاس په لاس رسوو. زموږ سره دغسې مرستې جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه.